بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو سره یو داسې ویډیو شیر کوم. وزیر اعظم صاحب خپل خوست ته یو ماشوم راغوښتی او هغه په دې سوشل میډیا باندې ډیر مشهور شوی. هغه سره ملاقات وکړ او هغه له ډیر غټ عزت ورکړ. نو ټیک ته چې دا څه بده خبره نه ده، د ماشوم لکه د عزت ورکړی نو دا څه بده خبره نه ده. خو چونکې هغه ماشومان چې هغه د دین ماشومان دي نو د ټولو نه زیات د دغه ماشومانو حق جوړیږي چې کوم ماشومان د قرآن حافظان دي. اول زه تاسو سره د وزیر اعظم هغه ویډیو شیر کوم او بیا د هغه مولانا خبرې تاسو ته مخکې کوم چې یو حافظ سره کم واقعات شوي دي. راځئ چې دا ویډیو وګورو. ناظرین، دا ماشوم د ګلګت بلتستان د چیاچین اوسیدونکی دی او دی په سوشل میډیا دومره مشهور شوی او چې وزیر اعظم د سره د ملاقات کولو اراده وکړه او د هغه دعوت قبول کړ او وزیر اعظم خوست ته راغی. نن به د ملاقات کوي وزیر اعظم سره. دا د وزیر اعظم خوست او د وزیر اعظم خوست ته انټر شو. نن تاسو ته ښیم چې د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. واو इतना खूबसूरत है ये कमरा तो वाओ इतना खूबसूरत जगह है ये तो देखो कितनी है. अभी اوس په وزیر اعظم د سره ملاقات کوي. دا وزیر اعظم صاحب دی د سره ملاقات وکړو او د دې ماشوم ډیره یو عجیبه خبره ده. کله چې وزیر اعظم په خپله کرسۍ کېنو تاسو د دې ماشوم دا خبره واورئ. आज मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा. ناظرین، دی وایي چې زه اوس په موجود وخت کې وزیر اعظم یم او دې سره دا ماشوم نورم مشهور شو. مخکې د مولوي صاحب ویډیو هم وګورئ. په سعودي عرب کې مقابله وشو. بیا د پاکستان بچی په 2022 کې اول نمبر راغلی و. اب خوشحالېده چې فیسبوک کې به زما نوم راغلی، ما پسې به صدر صاحب وایي چې زه پسې خپل جاز لیږم. وزیر اعظم صاحب وایي نه، زه پسې خپل جاز لیږم. زلمی چیف صاحب چې نه، زه به 10 جازونه ځان سره نور جنګي بوځم چې دا به په ټول سعودي عرب باندې ګلونه اچوي. زمونږ بچی اول نمبر راغلی. هغه ماشوم چې د سرو زرو ایوارډ ورسره دی، هغه چې د اسلام آباد په ایرپورټ باندې کوز شو، ستا د ملک مقتدرو خلکو د هغه د بیگ تلاشۍ کوي. د انډونیشیا ماشوم پکې 3 نمبر راغی. قربان شم د انډونیشیا په صدر وزیر اعظم خپل جازې پسې اوچت کو. پلاره مور یې ورله پکې کېنول، بوتلو مکې مکرمې ته عمره یې پرې وکړه، شاهي پروټوکول یې ورله ورکو او د هغې ځای نه په خپل جاز کې پلار او مور او بچې کېنو. په هغې رنوی باندې ولې جاز کوز کو چې په کوم رنوی باندې صدر او وزیر اعظم او د بار وزیر اعظم کوزي. بیا ورته ګارډ اپ انر پیش شو. او بچیه خوش قسمت تا زمونږ ملک وګټو. 3 نمبر راغلی. بیا ورسره وزیرانو سیلفیانې وښکې، بیا هر وزیر ولې ډالۍ ورکړي، بیا شاهي پروټوکول کې کور ته بوتو. دا د هغې وخت خبرو کوم چې ستاسو زمونږ د ملک آرمی چیف حافظ قرآن او دی په 2014 کې چې کوم ماشوم د 80 ملکونو نه مقابله ګټلې وه د سواتو. 25 ستمبر په صدر هاوس کې خلکو د ایوارډونه میلاویږي چې څوک ښه ګډېدلی دی، څوک ښه منډې والي دي، چا ښه رسۍ راښکلي دي، چا ښه موټرسایکل ځغلولی دی. هغه ماشوم په انتظار و چې ما ته به هم د صدر هاوس نه ټلیفون کېږي چې بچیه ته به څنګه راځي. الټه په دې باندې څوک ظالم پسې لاړ، د پیو په بوتل کې ولې زخر ورکړه چې نن د پوره دنیا نه ستا ملک ته خلق د بار نه ویزه اخلي. تجوید لازم، حفظ لازم، قرآن زده کول لازم، قرآن و علوم لازم. ترکو والا مستقل وفد راولیږو چې موږ له خپل نصاب راکوي. ستاسو په نصاب باندې موږ هلته مدرسې وچلو. موږ خو زموږ مشران دې حد ته رسېدلي، د مدینې منورې 15 واړه امامان، د مکې مکرمې 15 واړه امامان، دا د پاکستان د علماو شاګردان دي. نو ناظرین، دا ویډیو تاسو وکتله، تاسو خپله انصاف وکړئ چې موږ د حافظانو څومره قدر کوو او بیا موږ ځان ته مسلمانان وایو او د ټولو نه مخکې جنت غواړو.
او کوشش کوئ د حافظانو سره ډیر زیاته مینه محبت ساتئ. انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.